په ګرم موسم کې انسان د خپل بدن ډیرې اوبه د خولو او یا په بدن کې د حرارت په واسطه له لاسه ورکوي چې په نتیجه کې انسان له سختې تندې سره مخامخ کیږي او بالاخره انسان د بدن د اوبو له کموالي سره مخ کیږي. په روژه کې د ګرمو سیمو خلکو لپاره د لوږې په پرتله تنده ډیره سخته وي. له یوې خوا د اوړي د موسم کې اوږدې ورځې، بلې خوا د روژې نیول هم اسانه کار نه دی. د تیر په پرتله سږ کال په روژه کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د اورښتونو له امله هوا سړه ده، خو هغوی چې په ګرمو سیمو کې اوسیږي د دې لپاره چې په روژه کې له تندې سره مخ نشي، همداراز د ټولې ورځې لپاره بدن آرامه واوسیږي، نو دغه لارښوونې عملي کړئ. لومړی، روژه کې سبزي او میوې ډیرې وخورئ. په پیشلمي او روژه ماتي کې د میوې او سبزي خوړل د انسان د بدن اوبه پوره کوي چې همدام د روژې لپاره او هم د صحت لپاره ډیره ګټه لري. دوهم، کافین لرونکي مشروبات مه څښئ. هغه مشروبات چې کافین لري باید ونه څښل سي، دا ځکه چې کافین د بدن مالګې او اوبه خارجېږي چې بیا روژتي د ورځې په جریان کې له تندې سره مخ کیږي. دریم، په خوړو کې مسالې مه کاروئ. مالګه لرونکي او مسالهداره خواړه انسان تږی کوي. د کور میرمنو ته پکار ده چې په روژه کې مالګه او مساله په اندازه استعمال کړي. څلورم، له روژه ماتي وروسته اوبه ډیرې وڅښئ. د ورځې په جریان کې د روژتي د بدن اوبه کمیږي. کله چې روژه ماته کړئ، د ډوډۍ له خوړو وروسته د شپې له مخې څو ځله اوبه وڅښئ. که په یو ځل سره ډیرې اوبه وڅښل سي، په معدې بد اغیزه لري. پکار ده چې په تدریجي ډول اوبه وڅښل سي. په دې سره د انسان د بدن اوبه پوره کیږي او تنده له منځه ځي. پنځم، د امکان تر بریده له تودوخې ځان وساتئ. شپږم، دغه خواړه وخورئ. که چیرې د پیشلمي او روژه ماتي په لیست کې مو دغه خوړو ته ځای ورکړ، د بدن اوبه به مو پوره وي او له تندې به خلاص یاست. هندواڼه، نارنج، مالټه، شفتالو، زردالو، انګور، سابه یا ترکاري، بادرنګ، کاهو، مستې، تورۍ، مورلۍ، رومیان، ګوپې، بانجان، شنه مرچک او ګازرې چې په ډېره اندازه اوبه لري چې تاسو د ورځې په جریان کې د تندې څخه ژغوري.